د تبلیغ والا مشران دي دا واوري مشران چې دې مسجد ته تاسو ولې د سیروزی جمعات نه را لېږئ د مخکې ورځو کې زه د ثوابۍ طرف ته لاړم هلته د افغان مهاجرینو کیمپ دی هغه ملګرو هلته ویلې چې په دې کیمپ کې چې کوم مسجد دی وایي دې ته تبلیغ والا نه راځي ما ورته ویل دا چا بند کړي دي چا شړلي دي وایي نه پابندي پې نشته او نه چا شړلي دي نه چا بند کړي دي یو ځل راغلي او سیروزه مکمل نکړه یو ورځ چې دلته مونږ وکړو چې رفع الیدین دي امین په زور دی صف کې خپې لګول دي هغه سیروزه په نیمه کې پرې غوستله یو ورځ تېره کړه بیا لاړل واپس ولې شړل خو نشته دا هغه ځای نه خو موږ ورته نه وایو چې مه راځه مشران ډېر هوښیاران دي ورته ویلي هغوی ته پته ده الله په قرآن او په سنت کې دومره اثر اچولی دی چې په سړي اثر کېږي خبره مني په دې ناسته مجمع کې ډېر رونه به داسې وو چې زمونږ متعلق به ورته خلکو ویلي چې کافر دی صحابي دی لامذهبه دی دین نه مني خو د الله په فضل چې یو خطبه دوه خطبې درې اورېدلي دي زړه بدل شي کنه دا مسجد بوالو د تبلیغ والا مشران دي دا واوري مشران چې دې مسجد ته تاسو ولې د سیروزی جمعات نه را لېږئ دوه خبرې یا به موږ کافران یو یا به موږ مسلمانان د دې دوه نه خو به بهر نه ستاسو په نسبت باندې که موږ کافران یو نو تاسو خو گشتونه لېږئ دروازې ډبوئ چې راوځئ کامیابي په لا اله الا الله او دین کې ده نو موږ لم یو څو کسان راولېږئ چې موږ کفارو ته دعوت راکړي چې موږ هم دا ستاسو کلمه قبول حق هم در باندې نشته موږ به نه مسلمانان کوئ او که مسلمانان یو نو زموږ د جوماتونو نه سره کرښه ولې تاوده د یو مسلمان جومات ته ځي ګاونډ ته راځي او دلته نه راځي وعده د سره کوم تاسو تبلیغي جماعت راولېږئ د سیروزي د څلوېښتو ورځو راولېږئ د الله په فضل په دې غریبۍ کې که 3 ورځې وي که 10 ورځې وي د هغوی خوراک څښاک دم زموږ په غاړه باندې دا خپل سلنډر به نه لګئ انشاءالله موږ به ورله تیاره راوړو دا خبره به هم نه چې امیر صاحب لاسونه بره کېده دا به ورته څوک نه وایي لاندې دې کېدي دا به مو ته څوک نه وایي چې رفع الیدین دې ولې ونه کړي دا به مو ته څوک نه وایي چې امین دې ولې ونه ویلو خو چې کوم درس کوو په دې کې به راسره شامل شي وزما مسلمان وروره موږ په جوماتونو کې دا خو د مسلمانانو جوماتونه دي دغه ورونه زموږ مسلمانان دي موږ پابندیان نه دي لګولي ستا به په ذهن کې راځي د عوامو په ذهن کې به راځي چې دوی به نه پرېږدي نن دې راولېږي دا نن سبا ته دې نه اړئ سبا دې راولېږي بلې ورځې ته دې نه اړئ دا مسجد نه د الله په فضل د اهل حدیثو د هر مسجد په پېښور کې زه ذمہوار یم چې چا پرې نه غوسته زه ذمہوار یم ولې به څوک خو خبره دلته دا د مشرانو خیاران هغوی ته پته چې دا خطبې تقریر درس اعمال دا مونځ دوی ولیده نو څنګه ته ډېر رونه لاړل خو نور هم تې ذکر